د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي صاحب عبدالکبیر نن د جهادي مشر صبغت الله مجددي زوی او روحاني شخصیت ښاغلی ډاکټر نجیب الله مجددي سره په صافیدار مړۍ کې وکتل. ښاغلي مجددي وویل د اسلامي نظام ټینګښت د افغانانو او افغانستان په خیر ده او زیاته یې کړه افغانستان اسلامي امارت په کمه موده کې ډېرې لاسته راوړنې لري. نوموړي په هېواد کې د سرتسري امنیت په تامین او اداري فساد په له منځه تللو خوښي وښوده. زیاته یې کړه ملت د اسلامي امارت همکار دی. همداراز خپل مشورې او وړاندیزونه یې هم شریک کړل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ډاکټر نجیب الله مجددي اداري وسته زیاته یې کړه اسلامي امارت د افغانستان اوسنیو او پخوانیو مجاهدینو ته چې خپل تاریخ یې ساتلی دی د قدر په سترګه ګوري. نوموړي زیاته کړه د اسلامي امارت پالیسي د حکومت او ملت یو موټی کېدل دي. غواړي هر افغان په خپل هېواد کې د عزت ژوند ولري او په ګډه د هېواد د ابادۍ لپاره کار وکړي. مولوي صاحب عبدالکبیر د خپلو خبرو پای کې په هېواد کې رامنځته شوي موجوده غوره شرایطو ته په اشارې له ټولو بهرمېشتو افغانانو وغوښتل تر څو په ډاډه زړه بېرته خپل هېواد ته راوګرځي.